السلام علیکم دوستانو، زه یم فرمان خان او تاسو ته ویلکم کوم په پښتو جی اف ایکس باندې. دوستانو په دغه نن ټیوټوریال کې به زه تاسو ته ټیبز ښایم چې ما تاسو ته په شا چې کوم ټیوټوریال و په هوم کې هغه ما تاسو ته نه وښوي، او بل به دا وي چې لږ یو داسې وړوکی غوندې ډیمو چې کوم وي هغه به ده زموږ سره چې کوم ټیبلز دي د هغې متعلق به وي. نو فرست اف آل دا یو لوګو ما راخستی دی، دا به په راتلونکي ټیوټوریال کې تاسو ته پته ولګېږي چې دا ما څنګه راخستی دی. دا فوټر ده، فوټر په ځای باندې دا ما لګولی ده. اوس فرست اف آل پرسپیکټیز ډیزاین یو لیټر جوړوم موږ. نو د هغې دپاره به زه اول د چې کوم انسټیټیوټ ته فار ایګزامپل انسټیټیوټ ته د هغې دپاره یو نام زه سلیکټ کوم. دوستانو دا ما نوم سلیکټ کړ، اسلامیه لرنینګ سکول اینډ کالج. اوس به د هغې لږ سیټینګ کوو. سیټینګ بیا څنګه کوو؟ ما دا سلیکټ کو کنټرول ای سنټر ته. اوس به زه د هغې سایز سیوا کړم. هغې نه پس به زه کنټرول بی پریس کړم، دغه به بولډ شي. دا چې کوم ټیکسټ ده دا ډېر زیاته غټ ده او د لوګو ډېره زیاته وړوکې ده. زه تاسو ته د ایډیا دپاره دا هغه کوم، دلته ما انټر کړه. اوس زه د دې بولډنس ختموم. هغې نه پس دا نام ما ورکړم. فار ایګزامپل یا تاسو بل نام هم ورکولی شئ. دا خالی اونلی اټ ایز جسټ فار ایګزامپل. نو دغه صرف د ایګزامپل لپاره ده. هغې نه بعد به یې ایډمیشن ټو. اوس به ولیکو ایډمیشن ټو. ایډمیشن ټو نه به موږ کیبورډ ټی پریس کوو، بیا به لیکو سیزن. بیا ما سیزن ولیکو، بیا ما انټر پریس کړه. هغې نه پس اوس چې کوم ګروپونه یې موږ سره بیا به هغه لیکو. ګروپ اوس دا لیکم. زه ویډیو دونه سټاپ کوم. نو دا ما ولیکل. هغې نه پس زه راځم او دا ټول به سلیکټ کړم. هغې نه پس به دا اټیلیک کړم. دا ما اټیلیک کړل. ما انټر پریس کړم، لاندې راغلل. هغې نه پس بیا دلته موږ نور ټیکس لیکو. دلې به موږ نور ټیکس ولیکو. فار کالج سټوډنټ اونلی. دغه به اوس چلو بریکټو چې به یې بند کړو. دا ما بریکټ اوپن اینډ کلوز. دوستانو هغې نه پس به موږ لیکو فار کالج سټوډنټس اونلی. د هغې دپاره موږ لیکو چوایس. چوایس به موږ لیکو سی ایچ او آی چوایس. چوایس 1. بیا به بل ولیکو. choice 2 and finally choice 3. دوستانو دغه به هم موږ اټیلیک وو، کنټرول آی دا الریډي اټیلیک وو، کنټرول آی. هغې نه پس به اوس موږ ته ضرورت وي د اټیلیک یې ختموو. اول به 1 ولیکو، هغې نه پس به ډاټ ولیکو، بیا به سپیس پریس کړو. نو دغه به
اتوماتیکلی د بلیټ په کټګوري کې به راشي. اوس موږ لیکو نیم لیکو موږ خو څنګه لیکو نام به موږ ولیکو په بلاک لیټر کې name in block letter bracket close. هغې نه پس 2 3 4 5 6 زه دا ویډیو دونه سټاپ کوم ولې چې دغه باندې به زیات ټایم خو نه لګي خو بیا هم تاسو وخت د ضایع کېدو نه د بچ کولو دپاره به زه دا ویډیو سټاپ کوم او چې کله زه دا ولیکم بیا به زه واپس تاسو سره په سکرین باندې. دوستانو څنګه چې ما تاسو ته ویلي وي چې کومه ډیټه وه هغه ما ولیکله. نیم د چې کوم ټکسټ موږ ته ضرورت و کومه ډیټه هغه ما ولیکله دلته جسټ فار ډیزاین دغه به صرف د اګزامپل لپاره هغې نه پس موږ به موږ راځو لاندې او بالکل دلې به اوس زه ټکسټ ولیکم اکیډمیک چې کوم اکیډمیک چې کوم ریکارډ یي بیا دا ما سلیکټ که کنټرول یو بیا کو بی بیا کو او ای بیا کو نو دغه به بالکل په سنټر کې راشي. اکیډمیک ریکارډ نه پس به موږ څه کوو اوس به موږ ټیبل ته ځو ټیبل به موږ انسرټ ټیبل به کوو. اوس دلته چې کوم ټیبل وي هغه کې لکه کوم اکیډمیک دا چې کوم سکول یا بل کالج وي هغې کې څونه نمبر اخیستی وي اګزام انول یا سپلی کوم سال کې ګریډ به وي مارکس به وي سبجیکټ او کالج اینډ د هغې نام به وي. اوس 7/2 دغه موږ ګورو چې دا موږ دغه صحیح ده 7/2 ډیزاین ته به لاړ شو او دغه به موږ بولډ خو الریډي ده دغه کې به اوس چې کوم غی هغه به ولیکو کومه ډیټه یې څه without control یو I mean without underline exam هغې نه پس annual یا سپلی دا په ټولو باندې ده ختم شو. annual یا سپلی صحیح ده. اوس یا چې کوم اول ډیزاین مو هغه صحیح و annual یا سپلی هغې نه پس به ورکو ګریډ نه پس به مارکس نه پس به سبجیکټ دلته موږ یار سال به کومي دلته به ورکو سکول دلته مو ورکړه سکول دا مو لږ څه اډجسټ کړه هغې نه پس به دلته ولیکو ډیټ به ولیکو
بولډنس بیا ختم کو ډیټ هغې نه پس به اوس چې کوم سیګنیچر اف کینډیډیټ signature of candidate بیا به بلاست کې ولیکو اکیډمي admission چې کومه کمیټي وي کمیټي هغه دپاره به دی admission committee اوس یو اخري شی به لیکو بس بیا به موږ چې کوم انډرلاین وي بیا به هغه د ټیپ په مدد سره ورکوو اوس به موږ ټیکس لیکو انسټرکشن for the applicant دغه به بیا کنټرول ای کو بی بیا کو او یو بیا کو مطلب د چې بولډ مو وکړه انډرلاین مو وکړه اوس دغه بیا ختم کو دوستانو دلته اوس زه بیا بولټس استعمالوم او دې ځل به د دغې سایز به تقریبا 14 وي یا به 13 وي دغې نه به سیوا نه وي نو تر دغو لیکلو دپاره زه دا ویډیو اګین سټاپ کوم او بیا به راځم دوستانو هغه چې کوم انسټرکشن و د اپلیکینټ دپاره هغه ما ولیکله تاسو کتلی شئ دا ما تاسو د پوهې دپاره چې مطلب ده چې یو ډیزاین به څنګه جوړیږي دا هم ډېره اسانه طریقه ده تاسو ګورئ ورته شفټ د چې کوم د ماینس بټن ده دغه به پریس کوئ او دا ګورئ تاسو again دوستانو څنګه چې تاسو ولیدل چې ما دا لاین دغه باندې اپلای کړی اوس موږ ځو آفیس بټن ته اوس به پرینټ پریویو باندې موږ د دغې ریزلټ ګورو چې دا څنګه ده 100% او د پیج برابر بیا کو 75 وول پیج چې کوم دا هغه بیا دا ریزلټ وي اوس به موږ یو کار بل هم کوو چې دغې چې کوم کلر ده هغه به موږ ټول کنټرول ای کو دغې چې کوم کلر ده هغه به موږ ریډ نه بلکې دغه به موږ ګورو دا کلر څنګه ده تاسو د خپلې مرضۍ په دغې باندې چې هر یو کلر وي او د ډیزاین دپاره سوټیبل وي هغه کلر تاسو په دغې باندې اپلای کولی شئ